باشن و خدمتش شده باشن و الحمدلله که بعد از یک روز و بعد از جلسه طویل که شام داشتیم تا یک بجه تا بین خشته بودیم ما به یک نتیجه بسیار خوبی رسیدیم. ما از هر دو جانب خواسته بودیم که ما باید احسان بکنیم، باید از طریق احسان پیش بریم که الله پاک الله عزوجل وقتی که ما را تخلیق کرد تخلیق ما احسان کرده و ما دستای خوب داده، اجتماعی خوب داده، عقل وسیع کلان داده. باید ما در کارهای خود احسان بکنیم. احسان مطلبش چی است؟ احسان مطلبش چی است که کسی که مای که جور کرده وقتی که مای را جور میکنیم باید از این قدر خوبتر و از این قدر زودتر جور کنیم. این را احسان میگه. وقتی ما در راه آهن پیش میریم، راه آهن میسازیم، باید دیگه مردم کرده دیگه خوبتر و سریعتر بسازیم. این مطلبش است که ما در کارهای خود احسان کردیم. وقتی که ما در روز محشر پیش الله عزوجل میریم، چیزی باید پیش روان کنیم، چیز اثر باید پشت بمانیم. و نكتب ما قدم و آثارهم كل شيء احصيناه في امام مبين. ما چیزی روان کنیم که ما در روز آخرت و چیزی که در پشت ما میمانیم یک اثر خوب بمانیم، یک راه آهن مجهز خوبتر که از اون مردم استفاده بکنه. و ما باید خیر مخلوق باشیم، خیر بشر باشیم. خیر الناس من ينفع الناس. خیر ما باید وسیع تر باشه، ما باید وسیع فکر بکنیم. خیر ما بر منطقه باشه، خیر خود در خیر منطقه ببینیم، خیر خود در خیر کشورهای خود و کشور اسلامی ایران ببینیم، خیر خود در مردم در ملت خود و ملت جمهوری اسلامی ایران ببینیم. ان شاء الله امروزی که ما فیصله کردیم به یک نتیجه رسیدیم. نتیجه و فیصله ما و این برنامه ما این بنیاد بر احسان. ان شاء الله ما دیگه پیشتر مطابق احسان هدف خود گرفته پیش میریم. جزاک الله خیر. خدا کنه که این امروز که ما به یک نتیجه رسیدیم، امروز که ما یک بنیاد میگذاریم، امروز که ما یک برنامه را تاسیس کردیم، یه به خیر ملت افغانستان، به خیر ملت جمهوری اسلامی ایران، به خیر بشریت و به خیر مردم باشه. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما تقدموا من خیر تجدوه عند الله. از مولوی تبعیت کردم، با آیه از قرآن کریم شروع کردم. هر کار خیری که انجام بدیم حتما پیش خدا خواهیم یافت انشاءالله. در محضر و در محشر کبرا دستمون رو بگیره. این برادری ها و یک پارچگی امت اسلامی کمک میکنه به این که انشاءالله هممون از ظلم رهایی پیدا بکنیم و تلاش بکنیم در تحقق وعده الهی که ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم، و همینطور وعده بزرگ الهی که ان الارض یرثها عبادی الصالحین. آرزو میکنیم که مصلح کل در محضرش باشیم، در پناه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم قدم هامون رو استوار برداریم. راهن افغانستان منشأ توسعه افغانستان، منشأ توسعه اقتصادی افغانستان، منشأ تولید اشتغال در افغانستان هست و روزهای پربرکتی برای هر دو ملت خواهد بود. ارتباط ما و ارتباط بنادری که در ایران هستش با افغانستان برقرار خواهد شد. روز خوبی هست امروز که در ماه ذی‌حجه میتونیم این توافق رو داشته باشیم. این توافق قدم اولیه‌ای باز خواهد بود برای قدم‌های بزرگتر ان شاء الله، به کمک خدا و با توکل بر خداوند رحمان و رحیم. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. ان شاء الله دواړو کمیټو او د دواړو لورو څخه هیئتونه راغلي وو، هغه په ډېر اخلاص په ډېر مینه او لکه مخکې چې ما خبره وکړه د اخلاص او احسان له مخې ماښام مجلس وکړئ. او په دې کې ما ماښام دوی ته خبره کړې وه چې موږ باید د اخلاص له مخې ولاړ، د یو ښې ارادې له مخې وړاندې ولاړ شو. ان شاء الله. او کله چې موږ له ایراني لوري سره جلسې کړې دي یا مناسې کړې له ایراني لوري څخه موږ سهولت لیدلی ده، اوس هم اخلاص، مینه، محبت لیدلی ده.
او نن چې کوم سره جلسه جوړه سوله او په کوم نقطو باندې کوم مادو باندې توافق وسو ان شاء الله دغه ماده او دغه سند د دواړو هیوادونو په ګټه ده نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې دا د منطقې په ګټه ده ځکه موږ د منطقې په سویه په سطح باندې فکر کړی ده ان شاء الله پر دې باندې توافق وسو چې د بهره برداري چې دغه له ایران څخه افغانستان ته هغه به ان شاء الله د وروسته موږ دوی سره یو قرارداد په طرف زو په لاسو ورځو کې به قرارداد نهایی کیږي او قرارداد به بیا ملي تحرکاتو ځي له ملي تحرکات له منظورۍ څخه وروسته به هغه ان شاء الله بیا امضا کیږي څلورمه قطعه چې هغه بي بخش ته تر د هرات تر میدان هوایي پورې هغه کې کنسرسیوم دلچسپي وښوده د اسلامي جمهوریت اسلامي ایران له لوري چې هغه دوی موږ خامخا جوړوو د مادن په مقابل کې هم جوړوو د پیسو په مقابل کې هم جوړوو د بهره بردارۍ په مقابل کې د بهره بردارۍ له طریقه چې کوم عواید موږ لاسته راځي د روزنک سټیشن کې د هغو عوایدو څخه که یو برخه موږ دوی ته ورکړو له هغه طریقې هم دوی راته جوړوي همدارنګه عموما باندې کوم مسیر چې زموږ د کوریډر چې موږ چې هغه 5 نیشن کنیکټیویټي پروجیکټ هم ورته وایي چې هغه له ایران افغانستان تاجکستان قرغیزستان او چین پر هغه باندې بحث وسو او همدارنګه یو بل مسیر لاند مسیر هغه کوتا مسیر چې هغه ډیر د دواړو هیوادو په ګټه ده چې هغه چین مستقیما د افغانستان او ایران لارې څخه چین را مستقیما از رای افغانستان و ایران به اروپا متصل میکنه به اروپا متصل میکنه و خواخان کوریدور است که ما از هرات مزار قندوز بدخشان تخار فیضآباد اشکاشم واخشیر و پامیر کوچک و از پامیر کلان واردی داخلی جمهوری کشور چین شویم سرزی توافق شده انشالله توافق شده که هر دو کشور افغانستان و جمهوری اسلامی ایران باید نامه بگذاره به جمهوری کشور چین از اونها توافق بگیریم و دیگه بریم در مسیر تشخص بکنیم امکان سنجیش بکنیم که ممکن است که نیست شرکت های حضور داره رئیسای شرکت ها طرف اسلامی جمهوری ایران حضور داره و اونها دلچسپی نشان دادن که ما را میبینیم مسیر را فیلد اکسپیدیشن سروی میکنیم مسیر تشخص میکنیم سر توافق شده همچنان یک پروژه دیگه که پروژه خیلی مهم است که مستقیما چابهار از طریق ملک از طریق فرا وصل میکنه به فرا نمروز زرنج میبخشید از طریق زرنج مستقیما وصل میکنه به کندهار کابل از طرف جمهوری اسلامی ایران کار شروع شدن و بر ما یک پیشنهاد دادن که ما برای حکومت خود شریک کنیم بنابر پیشنهاد ما باید توافق بکنیم که یک دیگه مسیر که مستقیم از چابهار شروع میشه و مستقیم و مختصرترین مسیر باشه که از طریق چابهار افغانستان به هندوستان وصل شود سر چیزا و مواد توافق شده امروز ان شاء الله جلسه بسیار خوبی بودن تاسو کومه خبره کوي وسیله صفحه تصور مستقبل غوث مددي چیرې دي Pali papo que não sei isso. Olha, eu já sei. مبارک باشه مبارک آقای رضایی اصل کاری خواهش میکنم از شما خب آقای دکتر شهریاری الان باید این دوستانم بیان اینجا شما مهندسی پیش میرین میخوام که عکس بگیرن
شما که هستین مهندسی و دیپلماتیک پیش میرین، رضایی که هستم و جهادی پیش میرین. کار الان غیر جهادی دیگه پیش